یعمل عملا صالحا. دویم دا چې اخلاص باید پکې وي. الله وی ولا یشرک بعبادت ربه احدا، یعنی د خپل رب په عبادت کې هیڅوک شریک نه کړي. بیا امید شته چې الله رب العزت د دې عمل په خپل دربار کې قبول کړي. نو تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو، که مونځ کوئ، زکات ورکوئ، حج کوئ، جهاد کوئ یا نور نیک عملونه کوئ، د ستاسو یوازینی هدف دی د الله رب العزت رضا وي، چې د زړونو پالنه او ساتنه وشي. او د رب په عبادت کې څوک مه شریکوئ، نه پیر، نه ولی، نه قبر او نه زیارت. امید ده چې الله رب العزت ستاسو عبادت قبول کړي. اخلاص د الله او بنده ترمنځ یو راز دی چې له الله رب العزت پرته نور څوک نه پرې پوهیږي. او له همدې لارې موږ په خپلو منځونو کې سیالي کوو. څوک څه پوهیږي؟ هغه څوک چې تاسو ته دا خپرونې وړاندې کوي، هغه ته تر ټولو لږ ثواب په برخه شي، ځکه چې اخلاص به کم وي. او یو بل څوک چې دغه خپرونې ډیر په مینې او په اخلاص سره اوري او د اورېدلو په مهال داسې دعا وکړي چې ای زما پروردګاره، د دې خپرونو په اورېدلو کې زما یوازینی هدف ستا رضا ده او ترې یاد کړم، نو دې کس ته به الله رب العزت تر ټولو ډیر ثواب ورکوي. الله رب العزت به یې نیکي 700 او د هغو څو برابرو ته ورسوي، ان تر دې چې په رښتې به د اجر او ثواب لیکلو لپاره حد نشي ټاکلی. دغه وخت الله رب العزت چې څنګه وغواړي هغسې د خپل بنده د اخلاص اجر او ثواب ورکوي. نو راځئ قدرمنو اوریدونکو، خپل رب ته د تضرع او د عاجزي لاسونه لپه کړئ او خپل رب نه په خپلو عملونو کې اخلاص وغواړئ، صداقت وغواړئ. والله چې په کوم عمل کې اخلاص وي هغه عمل الله رب العزت قبلوي. په کوم کار کې چې اخلاص وي هغه کار الله رب العزت ترسره کوي، چې هر کار وي. په کومې وینا کې چې اخلاص وي هغه تاثیر لري. په کومې وینا کې چې اخلاص وي هغه قابل د قبول وي. په کومې وینا کې چې صداقت وي د هغه اوریدونکی په خپل ژوند کې هغه عملي کوي. نو یا الله، دا څه چې وایي د خپل رضا دپاره یې وګرځوئ. الله غیر د ستا د رضا نه بل هدف نه لرم، غیر ستا د رضا نه بل هدف نه لرم، نه که بل مقصد لرم. یوازینی هدف زما د ستا رضا او هغه مسئولیت چې زما په اوږو دی د هغو ادا کول غواړم. نو راځئ اخلاص وکړئ چې د خپلو د زړونو ساتنه په اخلاص سره او د خپلو زړونو پالنه په اخلاص سره وکړو. د الله نه ځان ته، تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته د اخلاص او د نیکو عملونو غوښتنه کوم. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. نازولی هاشمی نبی سلطان